سلامونه ګرانو دوستانو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. تر هر څه د مخه مننه کوم چې دومره وخت مو انتظار وکړ، ځکه زه یو څه مصروف وم. د دې بعده به خپل درسونه په منظم شکل باندې مخ ته وړو. د نن درس مو د ارتیکلز په باره کې دی. ارتیکلز یعنی ان او د. پرته له دمې څخه راځو د درس پر لوري. لومړی راځو د ارتیکل تعریف کوو، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو او توضیحات ورکولو باندې به زده کړو. An article is a word that comes before a noun. Articles are used to point out to the people or things. We have two kinds of articles: definite article and indefinite article. article خپله یو لغات دی چې د اسم څخه مخکې راځي. په انګلیسي ژبه کې article په دوه ډوله دی: definite article او indefinite article. اوس راځو دا زده کوو چې definite article او indefinite article څه شی دی. Indefinite article. Indefinite articles are used for objects that are not specific. Indefinite article د هغو شیانو لپاره استعمالیږي کوم چې ځانګړي، خاص یا مخصوص نه وي. Indefinite article په دوه ډوله دی: او ان. د هغه اسمونو مخته استعمالیږي کوم چې په سایلنټ توري سره شروع شوی وي، او ان د هغه اسمونو مخته استعمالیږي کوم چې په واول توري A-E-I-O-U باندې شروع شوی وي. نو په پایله کې او ان indefinite article دی او د هغه شیانو لپاره استعمالیږي کوم چې مخصوص، ځانګړي او خاص نه وي. اوس راځو مثالونو ته چې ښه ورباندې پوه سئ. مثلا زه ځم د فروټ یا میوو دکان ته. هلته دوه ډوله سیبونه وي: سور رنګی سیب او همدارنګه ژړ سیب. نو که چیرې زه ووایم give me an apple، ما ته یو سیب راکړه. ګوره اپل سیب په ا تورې شروع شوی دی، د ا په تورې شروع شوی، نو ا خپله واول تورې دی، نو ان استعمالوو. give me an apple، ما ته یو سیب راکړه. لکه څرنګه چې زموږ مخته دوه ډوله سیبونه، سور رنګی او ژړ رنګی سیبونه پراته دي، خو موږ وایو give me an apple، ما ته یو سیب راکړه. فرق نه کوي که سور راکوي که ژړ سیب راکوي، مقصد سیب وي. ما ته یو سیب راکړه. give me an apple. نو دلته تا ته هیڅ فرق نه لري که سور رنګ سیب درکوي که ژړ، مقصد یو سیب درکې. دا شی چې ته یادوي، دا آبجکت یا هغه شی چې ته غواړې، دا مخصوص نه دی، خاص نه دی. ته نه وایه چې خاص سور سیب راکړه یا خاص ژړ، مازې وایه چې ما ته یو سیب راکړه. give me an apple. خو که چیرې ته وغواړې خاص مشخص شي دپاره استعمال کړې، نو هغه وخت definite article استعمالیږي، یعنی د استعمالیږي. give me the red apple، سور سیب راکړه. give me the yellow apple، ژړ سیب راکړه. په دا ځای کې تا شی مشخص کړي، خاص سو، نو په دا وخت کې definite یا د استعمالیږي. او که چیرې فرق درته نه لري چې مقصد یو سیب وي، خاص نه وي، مثلا فرق نه لري چې کم یو وي، نو وایه give me an apple، یو سیب راکړه. فرق نه لري که ژړ راکړې که سور. او که چیرې غواړې خاص وي، نو give me د استعمالیږي: the red، سور سیب، the yellow apple. نو اوس دلته د خبره منځته راغله. د خپله definite article دی. د definite article تعریف داسې دی: definite article is used for specific object that both the speaker and listener knew about. نو definite article یا د هغو شیانو لپاره استعمالیږي کوم چې خاص وي او همدارنګه خبرې کوونکی او همدارنګه اورېدونکی د هغه په باره کې پوهیږي یا هم مخکې معلومات لري. مثلا زه یو ځای ځم، هلته د اوبو 3 رنګه ګیلاسونه پراته وي. مثلا یو کوچنی ګیلاس وي، یو غټ ګیلاس وي، او همدارنګه یو متوسط ګیلاس وي. که چیرې زه ووایم give me a glass of water، یو ګیلاس اوبه راکړه، نو دلته د ګیلاس اوبه مې مشخص نه کوي، خاص نه دی. نو فرق نه لري چې کم ګیلاس د اوبو راکوي، اوسط راکوي، غټ راکوي که کوچنی، مقصد یو ګیلاس اوبه دې راکړي. خو که چیرې زه غواړم مشخص کړم، معلومداره کړم چې کم ګیلاس اوبه راکړي، نو هغه وخت definite article استعمالوو: give me the big glass of water، د اوبو غټ ګیلاس راکړه. give me the small glass of water، د اوبو کوچنی ګیلاس راکړه. نو که چیرې موږ غواړو چې یو مشخص شي دپاره استعمال کړو، هغه وخت موږ د استعمالوو. که چیرې موږ غواړو یو شی مشخص نه کړو، نو او ان استعمالوو.
که چیرې ته یو چا ته زنګ ووهې او هغه درته وایي where are you ته چیرې یې هغه درته وایي I am in a town زه په یو ښار کې یم نو دلته استعمال سو town یو ښار تا ته نه دی معلوم دا ځای چې کوم ښار یادوي کوم مخصوص ځای نه دی او که چیرې درته وایي I am in the town نو دا په دې معنا ده چې ته د هغه ښار په باره کې معلومات لرې یعنی خبرې کوونکی او اورېدونکی پوهېږي چې کوم ځای یادوي کوم ښار ته پوهېږي چې دی په کوم ښار کې دی I am in the town زه په ښار کې یم هغه ښار تا ته معلوم دی ده ته معلوم دی او که چیرې دی ووایي I am in a town زه په یو ښار کې یم نو هغه ښار تا ته نه دی معلوم مخصوص نه دی نو په دې سبب موږ indefinite article د هغه اسمو مخ ته استعمالوو کوم چې مخصوص یا معلومدار نه وي او definite article د هغه وخت استعمالوو کوم چې هغه شی مخصوص یا معلومدار وي او یا همدارنګه خبرې کوونکی او اوریدونکی د هغه په باره کې مخکې پوهیږي یا معلومات لري دوستانو د نن درس مو همدومره خدای دې وکړي چې څه ناڅه مو ترې زده کړي وي د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ کانال در سره سبسکرایب کړئ په دې چینل کې تاسو د انګلیسي ژبې ګرامر په ډیر ساده او اسانه ژبه باندې زده کوئ مننه چې تر دې دمه را سره واست تر نوې ویډیو د خدای په امان ښه وخت Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to